मौलाना साहब, ड्रोन हमले के जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? शुमाली वजीरिस्तान में किया है वही जिम्मेदार। किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? मौजूदा वज़ीर आज़म या सदर या किसी दूसरे के खिलाफ? जो जिम्मेदार है उसका कानून पता करे। मेरे सलाम अलैकुम। मगर वो हर वर्ष दा वाक़या की हर वर्ष दा वाक़या की मुझे पोएगम ना जे असल मकसद से दे दावली वजनी ये वर्ष पे खैबर की बल वर्ष पे वजीरिस्तान की कला कला द्वाड़ो की वर्ष वशी ये वर्ष पे बाजावड़ की शवेवा और उस खुदा खबर दावली वजनी लगा द पाकिस्तान फौज खपल ड्रोन गरजई और कोरोना बांधे और पे माशुमान बांधे और पे सिविलियन बांधे ते बमान रा उड़जई उससे न पोएगम चे दावली कई लगा د مقصد څه دی؟ د اخر څه غواړي؟ څه شي ځان چرته رسول غواړي؟ لکه اسرائیل جنگ دی فلسطینیانو سره او هغه ول واړو وجني په ډرون یې وجني او په سنایپر باندې وجني د جازونو نه یې وجني او په مختلفو طریقو باندې لګیا دي وجني او ټول نړۍ ټیک ته چې دا خبر ده پوهه ده په عدالتونو ته پیم تللی دي تعلقات یې سره خراب کړي دي احتجاجونه هم خلک کوي معلومه خبره ده دا ځکه وجني چې د ازمکه دی وزګاری ځان لایته علي ځان لبکه خپل خلک آبادی ښکارا پنندار دښمنی ده شک پکې نشته خو دلته نه پوهېږم چې ولې وجني لګا دی وایي موږ مسلمانان یو پاکستان وایي زه مسلمان یم زه د اسلام په نوم روغ شوی یم وزیرستان خلک د باجوړ خلک د خیبر خلک د ټولې پښتونخوا خلک اکثریت مسلمانان دي پاکستان په دې خاوره باندې داوا لري چې زما خاوره زما وطن دی زما جنډه په لګېدلې د پښتونخوا خلک هم دا خبره سره مني چې وروړه ستا خاوره ده موږ یو پاکستانیان یو او دلته ستا جنډه لګېدلې دلته ستا عین چلیږي او موږ ستا شهریان یو په دې کې څه کنفیوژن نشته څه مسله نشته نو بیا ولې دا واړه وجني لکه اخر د دې څه مقصد دی یاره که څوک ما پوهه کړي زه به ډېره مننه وکړم چې اخر ولې دا ګلونه ماشومان زنانه او عام خلک اخر د څه مقصد دپاره وجني ځکه چې ډرون داسې یو شی دی چې له ډرون نه داسې غلطي نه کېږي ډرون هر صحیح نه داسې په رڼا سترګه ویني دغه مخامخ ډرون دی هغه بل اسمان والا ډرون نه دی چې هلته ورته چا په غلط ځای کې دغه غورځولی او چپ غورځولی او د غلط ځای باندې ګزار وکړو نه 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 دغه ډرون نه دی دا داسې ډرون دی چې لکه ما تا یو بل یو د دې نه ښکاره دا هر څه دی ویني او بیا راځي بم پې غورځوي نو چې ولې پې غورځوي جواب غواړم السلام علیکم